په ذکر شي بیا نورانیت غالبه کیږي او که غالب اوقات په غفلت کې و لږ لږ ذکر بیا دومره وس نه رسیږي چې هغه ټول خیرې دې ځان نه لري کی ځکه الله دې ډیر ذکر حکم کوي په ولاړې ذکر کوي په ناستې ذکر کوي په پروتې ذکر کوي په سفر کې ذکر کوي په حضر کې ذکر کوي په مړښت کې ذکر کوي په مسکنت کې ذکر کوي په جوړښت کې ذکر کوي په مرض کې ذکر کوي په قدرت کې ذکر کوي د عجز په حال کې ذکر کوي په وچه کې ذکر کوي په دریاب کې ذکر کوي ځکه ذکر کثیر وایدغ ته ویل کېږي چې شپه او ورځ وچه دریاب جوړ مریض موړ مسکین په هر حال کې د الله په ذکر لګیا وي دا دنیا ده سکون د الله په ذکر کې ده کامیابی د الله په ذکر کې ده او د موږ د شرایطو د طریقت نه چې موږ ته خپل مشایخ کرام بیعت راکړي نو د بیعت په شرایطو کې دوم شرط دا راته کې چې ذکر به ډیر کوي د مخکې خلکو حال چې سړی وګوري یو په شواروز کې اسم ذات 40 زره وارې ویلې 40 زره وارې د کلمې مقام ته به چې ورسېد دا کلمې ذکر په ورځ کې 9 زره وارې دا کثرت ذکر دغه بیا نو پوخ شي چې پوخ شو هغه بیا بندیږي نه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله بیا مقام پیدا شي بیا ته تجارت کو زړه به لطای په دې لګیاو ذکر وکړي ته په خبرو لګیا شه ژبه به دې په خبرو لګیایي زړه به دې الله سره لګیایي بیا دا دنیایي ماحول په زړه کې ځای نشي پیدا کولای موږ زړه د الله نه ډیر زر ځکه غافل کیږي چې زړه کې خپل نورانیت کمزورې ده چې د دنیا ښه شی ووینو د ستې د موږ زړه دغه سره تعلق پیدا کړي هغه محبت راشي چې هغه محبت راغی د الله محبت وزي د زړه نه د رسول الله محبت وزي د زړه نه چې د محبت ځای زړه ده زړه پر بل محبت لګیا شو بیا د الله محبت چیرې الله ته ځایږي ځکه هم خدای پاک د موږ نه حکم د دې کوي چې موږ پیدا د الله د ذکر د پاره یو د الله د معرفت د پاره یو د الله تعالی د بندګۍ د پاره یو دغه مقصد د ژوندۍ ده نو په مقصد کې به ډیر وخت تیرې دنیایي کارو ته به لږ وخت ورکړي ا د ضرورت شی ده خو په عین د خدای د ذکر نه غافل کېږي نه لمونځ دی وکړه لاړې ذکر دنیایي کاروبار کوه خو د خدای پاک د ذکر نه به غافله کېږي نه نن د ذکر اهمیت د ذکر فایدې او عاقبت موږ او تاسې د قرآن عظیم شان په رڼا کې وویلې تقریبا یو آیت بلم ولذکر الله اکبر الله وی د خدای ذکر ډیر لوی عبادت ده په ذکر د خدای کې ډیر لوی عظمت ده الله یې صفت کوي ان شاء الله العزیز که الله موقع راوسته آینده کې بیا به د احادیثو په رڼا کې د ذکر اهمیت ذکر کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د ذکر په باب کې څه وایي بیا به ان شاء الله العزیز که بیا موقع خدای پاک صحت راکړه بیا به د علماو په اقوالو کې چې مفسرین محدثین علماء کرام د ذکر په باب کې څه وایي خو چې لږ لږ وي ان شاء الله ذاتي بلک ځای نیسي خدای پاک د دې موږ تاسو راتګ د واقعي ذکر یو جز وګرځي دا الحمدلله مجلس د ذکر ده دا د ذکر حال ده نو الله دې د واقعي ذکر داسې جز وګرځي چې په زړه کې مځای ونیسي دا نور خواهشات نور محبتونه د موږ د زړه نه وځي وما علينا الا البلاغ المبين